السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د درېمې روزې د وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د الله رب العزت پاک نوم یا رحیمو د دې فضایل او برکات دا دي. د فضایل او برکات ځکه واورئ که د چا مسله دې فضایلو کې زه چې کوم بیانوم هغه وي نو هغه دا وظیفه وکړي. اسیم هر وخت کولی شئ خو د روژه کې الله رب العزت خاص رحم کوي او د خپل بندگانو خاص دعاګانې قبلوي. نو د دې په فضایلو کې راځي چې که چېرته یو سړي هیر زیات وي او هر خبره تېرېږي نو که هر مونځ نه پس یا رحیمو سل ځل وایي الله رب العزت به د هغه د دماغو نه دغه د یېرې مرض ختم کړي. ښه دغه رنګې نور دنیایي آفتونه مصیبتونه هغې نه به هم بچ وي او خلک به هم پرې مهربانه وي. او که چېرته چا په مشکو زعفرانو باندې دا ولیکل او څوک کس د دشمني یا د سره څه معاملات او هغې نه وایي چې دا په ما باندې مهربان شي یا دغه سړی بد اخلاق دی ما سره بد اخلاقي کوي نو دا دې ولیکي او د هغه په کور کې دی یو محفوظ ځای کې په حجره کې په کور کې دی د هغه ځای کې دفن کې انشاءالله العزیز د هغه په زړه کې به د دپاره الرحم راشي. یا رحیمو سل ځل ویلو سره که څوک دا معمول جوړ کړي نو الله رب العزت به د باندې خپل خاص رحمت ووري او د خلکو عام خلکو زړونه به د دپاره نرم شي. او دغه رنګې که څوک یا رحیمو ډېر وایي نو یو به الله رب العزت مستجاب الدعوات کې مستجاب الدعوات دې ته وایي چې دا به الله به دعاګانې ټول قبلوي. او بل دا کار دی چې د زمانې چې څومره مصیبتونه دي تکلیفونه دي یا څوک نقصان رسوي نو نه به ورته رسېږي. ښه دغه رنګې دا نوم یا رحیمو 1500 ځل د روزانه وایي هر ټایم د ټایم میلاو شو او 500 مرتبه یې وویل نو د الله چې څومره مخلوق دی هغه په د باندې مهرباني چا ده چې مخې ته ورځي نو د هغه په زړه کې به د دپاره رحم وي محبت به وي. ښه دغه شان چې دی سحر مونځ نه پس که چېرته 555 ځل 555 ځل دا وایي نو یو خو به حاجتونه پوره کېږي او که دې څه یو دوه ټکي نور سوا کو چې یا رحمانو یا رحیمو یا رحمان الدنیا و رحیمهما نو انشاءالله العزیز څه قسمه حاجتونه چې دي دا به پوره کېږي. دا دروغ نه دي دا الله رب عزت پوره کوي خو لږ محنت غواړي او د دل د زړه چې کوم دی هغه کلکوالی یو سړی دی زړه کلکوالی ډېر زیات دی عباداتو طرف ته او نیکۍ ته زړه نه کېږي او همیشه غلط سوچونه زړه کې راځي نو د هغې دپاره یا رحیمو چې کوم دی ډېر بهتره وظیفه ده. او که څوک پوهېږي چې یاره ما ته څه مسله را روانه ده او دا بس ما ته به نقصان را ورسېږي نو یا رحمانو یا رحیمو دا ډېر زیات وایي انشاءالله العزیز دا کم شي نه چې ورته یری دا چا خپل مسله کېدی شي نو دغه رنګې هغه به الله رب عزت به دغه سړي یا دغه انسان یا د چې کوم نقصان دی د هغه د شر نه به الله رب عزت په امان کې وساتي.